أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما د قیامت نږدې کېدو یو نه خبر چې د خلکو د موزونو نه خشوع ختم شي. ابو الدرداء رضی الله عنه حدیث ده وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی اول شيء يرفع من هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا او فيمكن اول ما يرفع من الناس الخشوع. سبحان الله د قیامت یو نه خبر چې موزونو نه خشوع. ابو الدرداء رضي الله عنه ويجي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره الى السماء رسول من سره ورځ ناسو د اسمان ته دسترګې دي شونی یو دا خبره وکړه چې نږدې ده چې د خلکو نه د علم واغستې شي وسو سره پاتې نشي اندې څه وخت راشي. حدیث کې راځي چې به جبیر وای چې د حدیث وورد یا د روایت وورد د ابو الدرداء نه وزيد عباده بن الصامت رضی الله عنه ملاوش بل صحابي سره وموت يجي الا تسمع الى ما يقول اخوك ابو الدرداء استغرب ابو الدرداء خبر كده توريدلي يبقى توجي ولي سوي فاخبرته بالذي قال انه عباده بن صامت تسوي وياخذ عام علم خبر كده زرت عاغ علم خويشم كم تبا ولزي دخلكنا يعني زبرت ده مساله بالكل تفصيلا بيان كم اخو عام علم بختم شي كده زرت ده وما چې ما د رسول الله چې دا موريدلي چې کم علم باول ختمي نو یې ډېر په دغه کې شوم چې په شوق کې شوم چې ماته وي نو مې چې کوم عمل ماته وي چې الخشوع وانځ کې خشوع دا اولنې دیني عمل چې د خلکو نه به ختمي. نو بیا ته سوي وي چې وخت براشي چې ته جمعه ته ورننه وځن تدخل مسجد جماعه دې جمعه ته ورننه چې به جیم منځونه بغلط کی غیر جمعه به فلا ترى فيه رجلا خاشعا خو په دې غیر جمعه کې به تاسو دې څوک میراو نشي چې هغه به موږ پاره حدیث امام ترمذی رحمه الله راوړ. سبحان الله څومره عجیب حدیث دی. جمعه ته ورننه وځي خو خشوع ولا به تاسو میلاو نشي. لا نه خنن سبب بالکل ښکار ده الا من رحمه ربي یا ډیر کم خلک چې هغه په آرام په اطمینان او په سکون سره موږ کې د جمعه ته منا وخت راوځي خشوع ختم شي. خپل منځ کې خشوع راولي. رب العالمین په قران کې سوي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اغه مؤمنان کامیاب دي چې په منځ کې خشوع آرام اطمینان په سکون سره موږ کې. ذکر حدیث کې راځي عمار بن یاسر دا حدیث ته امام محمد راوړی ان الرجل لا ينصرف وما كتب له الا 10 صلاته. کله کله یو سړی د منځنه سلام وګرځي روان شي ځان ستړي کې او دسو کې خو د دې منځه غل سمې سوته ملاو شي پوره موږ کې او ملاو د شي لا سمه سمه غټه تویده رسوم غټه خساره ده چې ته ورځ کې 15 منځونه په جمعه کې کېو هر منځ ته لسمه یې ملوي دي منځ څه پیدا شو یا مخکې سوي یا تسعها کله ته هم یې کله ثمنها اتما سبها وما شفقما پنځما سلورما یا درېم یې کله ته یې نه یې ملوي شي. دې حدیث دار پیدا وږي چې تا ستاسو منځ د اجر ستاسو خشوع او ستاسو عمل مطابق ته ملوي. کله چې انسان ودرېږي رب العالمین سره برابرته کی شي نو دقه د په جون کې خپله وخت لکه ټول ورځ د دنیا لپاره منډي وي بیره شي رب العالمین ته ودرېږي دا واستاو دغه برابرته ټیم دی. نو شیطان دا نه غواړي چې دا قیمتي وخت پتا باندې صحیح ووري او ځکه حدیث کې راځي چې کله دا موږ انسانو کې او په خپل طریقې وکي نو دا موږ ته دوا کوي حفظك الله تعالی كما حفظتني الله دې ستاسو حفاظت کوي لکه څنګه چې زمو دا دوا موږ کوي ګوره او چې کله په صحیح طریقو کې راغو ته ضيعك الله كما ضيعتني الله دې تام دي تباک لکه څنګه چې تباک الله دې تام دي ځای کې او دې سپک کې لکه څنګه چې سپک کړه پر موږ پکاوي لکه الله دې چې زر رکعت موږ کې خو چې خشوع پکې نه وي د رسول په طریقه نه هغه موږ پیدا شي. ځکه دا خبره ځان سره یاد ساتي چې د دې منځ په دې موضوع کې د منځ په دې موضوع کې خلک 15 قسمه دي. اولنې کس هغه دی چې هغه ظالم دی چې د وده صحیح خیال نه ساتي د منځ د ټیم خیال نه ساتي د جمی خیال نه ساتي د ارکانو خیال نه ساتي د واجباتو خیال نه ساتي. دویم کس هغه دی چې د ټیم خیال ساتي د حدود خیال ساتي د ظاهري ارکانو خیال ساتي د وده خیال ساتي خود دغه د چې وسوسې او سوچونه به بل ځکه کوي. نه دی هغه ولني په څه دی
لګ راکځي د گزاره کې دا ده دریم کې څنګه ده چې د حدود او د ارکانو خیر ساتي او د دې وسوسو دفاع کوي شیطان چې لکه وسوسې راوړي کنه دا غي دفاع کوي نه دې پر خپل دفاع کې مشغولي موږ دا اول نو د اخر پوری دې څه کوي په منځ کې د په دغه jihad کې د شیطان خلاف سلورم کې څنګه ده چې د منځ د حقوق د ارکانو د حدود او د دې هر څه خیر وساتل او ټول سوچ په منځ کې د چې سجده صحیح ولګي رکوع صحیح ولګي منځ چې کوم سنت دي هغه زه پوره کوم په دې کې چې سویل وړي هغه په صحیح طریقو کوم چې زما د موز د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې شي د ټول غوړه کوي هغه انسان دی چې په منځ باندې ودرېږي د حدود خیر ساتي د ارکانو خیر ساتي د شروط خیر ساتي وسوسې او د هر څه لري کی فرق په دوه باندې کې څه دی فرق دا دی خپل زړه روالي رب العالمین ته کی لکه دې چې الله ته ګوري د شي موږ کوي او کله درجه کې نه نو دې په ځل کې سوچي چې الله ماته ګوري یعنی په دغه ټیم کې د خالص رابطه د چا سره ای رب العالمین سره او دې مؤمنان به ډېر کمی الله سبحانه وتعالى دې موږ په دغه کې شمار کړي عجیب حدیث ته وایم کله چې انسان ودرېږي الله ته په منځ کې نو الله سبحانه وتعالى وایي چې ارفعوا الحجاب بيني وبين عبدي زمو دې بنده په دې منځ کې چې کوم پرده د اوچته کې دي ملائکه ته الله وایي اوچته کې د اوس ما سره رابطه کې فاذا التفت قال ارخوها کله چې دې په دې منځ کې نور سوچونه شروع کیا خو دې وګور الله دې پردې راوچوي په دې معمولی خبره باندې چې موږ ته معمولی خبره ښکاری رب العالمین سوي وي دا پردې واپس راوچي ته زموږ طرف ته سوچ نه ما پردې لري کړی الله ما دې پر پردې لري کړی ته سوچ هو وسم په مزدوري کې دې سوچ هو وسم چې د بچو مبارک دې سوچ هو شو دې سوچ هو شم په دې کې سبحان الله چې دا سړي دې سړي د موږ بسنګي چې کم په منځ کې ولړي سوچ دې چې موږ وکړه ختمي دې سړي وسه ولر په منځ کې رب العالمین سره پرابطه کې او پښره کې دې د رابطه وکړه ختمي او مؤمن څنګه مؤمن چې صحیح مؤمن هغه په دې منځ کې سوچي دغه سوچي چې دا رابطه خو بده شوی دا خپل منځونه چې د خپل کې خشوع پیدا کوي په دې کې اطمینان سکون د رسول الله په طریقې کوي الله سبحانه وتعالى زموږ په حال باندې رحم وکړي رحيما يا حليم